کم ټیم چې سکندر اعظم پښتون په خاوره جنګونه کول هغه ټیم د یو خط مورته ولیکو او هغه خط کیایي زه یو داسې په مځکه جنګ کوم چیرې چې خلک ډېر بهادوره او د شاعرانو رقم دي دغه مځکې وانې ما هر قدم د فولاد دیوال رقم ده او ما ټول سپایان له دغه سر مخامخ دي ای مورې تا خالي یو سکندر زیږولی ده خو دغه ښارواني هر سړی سکندر ده سکندر په خپل ژوند کې په ایشیا افریقا او په یورپ باندې حکومت وکاوه او د خپل ژوند کې یو ډېر جنګونه وکول خو دغه جنګو کې تر سل مایې زیات جنګونه 14 جنګونه خالي په پښتون په خاوره افغانستان کې ده وکول د ټوله فارس او د نور شاوخوا علاقې په یوه کال کې وګټلې خو د پښتونخوا او د پښتنو په خاوره 15 کاله جنګونه وکول چې دی دغه خاوره ونیسي او د ده کامیابۍ ته ټوله لویه وجه دا وه چې د سر د هغه ټیم جدید حاصله شیان وو او هغو کې د ده تر ټولو لوی ایجاد سریسه وه سریسه دا انټروډیوس کړه یونانیانو ته کوم چې 18 فوټه غټ و او دوی په خپل دشمن له لرې چې 18 فوټه ازادن ولاړ په هغه باندې حمله کولی سوی او هغه ته ډېر زر شکست ورکولی سوی او دغه سریسه دوی ته په جنګو کې ډېره فایدهمند ثابته سوه سکندر اعظم په پښتون په خاوره افغانستان کې 8 ښارونه جوړ کړو او دغه ټولو ته خپل نومان الکسندریا ورکړو خو دغو کې د څو ښارونه نومان اخیستل زه ضروري ګڼم او هغه ښارونه دا دي موجوده هرات موجوده فرها کندهار چاریکار او آی خانوم دا د جوړ کړو سکندر اعظم پښتون په خاوره 15 کاله جنګو کې بیخي زیات مزاحمت او مقاومت سره مخامخ سو او تر ټولو زیات مزاحمت دغه علاقو وکاو هغو کې موجوده کندهار سیستان هرات او بلخ راځي او سکندر اعظم د دغو خلکو زړورتیا او بهادري چې بیخي ډېر زیات متاثره سو او دغه له وجې د په یو خط کې مورته ویل چې تا خالي یو سکندر زیږولی ده خو دغه ښارواني هر سړی سکندر ده او بیا پلوټار کوم چې یو یوناني فلسفر او مورخ ده هغه له پښتنو له زړورتیا او له بهادري ډېر متاثره و او هغه د پښتنو تشبیه له هایډرا هیډډ مونسټر سره ورکړې ده او دغه هغه ښامار ده کوم چې بیخي زیات سرونه لري او تاسې یو سر ورکاټ کې او مړی کې خدای 3 نور سرونه وکوي او د دغه وجه دا وه چې دوی پښتنو کوم علاقې څخه به ونیولې خو هغه باوجود یو څو باغ بالته بیا بغاوت وسو او له دوی سره به په مزاحمت سو او دغه له وجې دوی پښتنو ته یو داسې ښامار سره تشبیه ورکړه او کوم چې نه مړ کېږي خو دلته تر ټولو لوی سوال دا پیدا کېږي چې سکندر اعظم ولې افغانستان ته راغلی خو تر دغه اول زه دغه ذکر لازمي ګڼم او هغه دا ده چې تر الکسندر مخته په پښتون په خاوره پرشیا بادشاه دایروش حکومت و او هغه پښتون خاوره افغانستان په 7 صوبو یا 7 ریاستو کې تقسیم کړی و او د هغو نومان دغه دی دایروش دای د سایرس لمسی و او د دا خواهش و چې دی ټول یونان فتح کړي خدای په دغه کې ناکام سو او بیا له ده وروسته کم ټیم چې زایروس اول بادشاه سو د په یونان باندې حملې وکولې او یوناني ونیو او بیا د ټوله ایتنز وسوځاوه ایتنز د یونانیانو هغه ښار و کوم چې ډېر پرمختللی و او دوی د علم او د مذهب یو مرکز و خو دوی دغه وسوځاوه او دغه یونانیانو ډېر ودردول خو بیا 1.5 کاله بعد سکندر اعظم د دغه بدله واخیستله د سکندر اعظم پلار فلیپ دوم کوم چې د مسیډونیا بادشاه و هغه په خپل په لور واده کې د دغه اعلان کاوه چې دی به د پارس خلاف جنگ اعلان کوي او بدله باخي او بیا په خپل لور واده کې دی چې اعلان ته را ولاړ سو دی هلته خپل دربان لخوا ووژل سو او مړ سو او د مرګ بعد بیا سکندر اعظم بادشاه سو د یونان او بیا د پلار کومه منصوبه سوه چې له پارس سره به جنګ کوو او له دوی چې په خپله بدله اخو د بیا دغه ته ملا وتړله او دی بیا په پارس را روان سو او د سکندر اعظم لوی مقصد دا و چې دی خپله بدله واخلي او دایروس ونیسي او هغه مړ کړي خو کوم ټیم چې د جنګ شروع کړو له پارس سره دایروس له جنګه وتښتېدو او یو څه وخت بعد بیسوس کوم چې د په آرمي کې یو کمانډر و هغه بیا دایروش مړ کو او خپل ځانې بادشاه کو او کم ټیم چې بیا سکندر به خبر سو د بیا د بیسوس نیولو لپاره ملا وتړله او دا ول زه به بیسوس نیسم او هغه ته به سزا ورکوم او بیا سکندر اعظم د بیسوس نیولو لپاره هغه پسې روان سو
بیسوس له دایروش له مرګه له یوه شهر بل شهر ته او له بل شهر چې بیا بل شهر ته به ولاړی او دی له سکندر اعظم چې پټېدو او دا چې دی له سکندر اعظم چې پټېدو او بیا بلخ افغانستان ته رالی او دورې پناه واخیستله خو سکندر اعظم د بیسوس نیولو لپاره سخته ملا تړلې وه او دی د تر شا روان بیا پښتون خاوره افغانستان ته راغی او بیا سکندر اعظم په پښتون په خاوره ته ټول اول ښار چې کوم یو هغه هرات او دغه ته خپل نوم ورکو او دلته یوناني په انداز کې یو کله هم جوړ کړه او په هرات کې د دغه کله بنیادونه اوس هم شته چې رسیدي تیمور کله ده او له هرات بعد بیا سکندر اعظم زرنج یا زرنګ علاقه ونوله او دغه بعد کوژک د غرو لمن کندهار لوی پکتیا بګرام چیرسی الته سکندر اعظم یو ښار جوړ کو په الکسندریا په نامه او دغه ډیره مهمه علاقه وه او تر سکندر اول دلته د پرشیا بادشاه دایروش دلته یو ښار جوړ کړی وو کوم چې کپیش نوم ورکړی وو او هغه په موجوده وخت کې کیپسیا په نامه یادیږي او دا ډیره آباده علاقه وه او د بګرام بعد بیا سکندر اعظم بلخ بدخشان کنز هم ونیو او دلته بلخ کې بیا بیسوس پناه اخیستی وه او بیا د بلخ خلکو له دجې تنګ سو او دا یې سکندر اعظم ته پلاس ورکو او هغه بعد سکندر اعظم دی مړ کو دغه علاقو قبضې بعد وروسته یو څو کوچني جنګونه شانه وسو او له هغه بعد بیا سکندر اعظم تاجکستان په غرو کې د هوښیار بادشاه لور روشن نصر واده هم وکاو او دغه واده بعد دی بیا په ګندهاره پلاروني روان سو او کم ټیم د ګندهاره ته ورسېدو هغه ټیم د ټولو ګندهاره بادشاهان او سرداران څخه وو او هغو ته د حکم ورکو چې هغه له ده سر وویني او خپل واکمنۍ ته پلاس ورکړي خو ټولو خلکو انکار ورته وکاو خالد ټیکسلا کوم بادشاه چې و هغه رالی له سکندر اعظم سره ولیدل او خپل واکمنۍ هم درته پلاس ورکړه او بیا د ټیکسلا بادشاه دا حل ورکړو سکندر اعظم ته چې د ګندهاره لوړې حصې هغه ډېرې رسېدلې او آباد علاقې دي او دې وروسته بیا سکندر اعظم خپل یو کمانډر پشکلاوتي په خوا باندې روان کو پشکلاوتي کې موجوده پېښور او چارسده راځي او دغه علاقې بیا دوی ونیولې او سکندر اعظم په خپله د ګندهاره په لوړو سیمو باندې روان سو او ګندهاره په لوړو سیمو کې باجوړ بونر سوات مردان او سوابۍ راځي د دغو علاقو ته ولاړئ او بیا په کونړ په کلي کې دوی دلته یو جنګ وکاوه او دلته دوی یو سخت مقاومت سره مخامخ سو او بیا دغه جنګ کې سکندر اعظم په خپله اوږې باندې ولګېدو یو چا په غېږ وویست او دی دلته زخمي سو او بیا د په بدل کې دوی دا ټوله ښار ونړاوه او خلک خپل ځان بچاو لپاره بیا غرو ته وختل او بیا دغه وروسته دوی سوات ولاړو دورې جنګ وکاو او هلته بیا دوی د یوسفزیانو مصر هم ورمړ کو خو د هغه باوجود یوسفزیانو ماته نه وخوړله او له دې وروسته بیا دوی یو بل جنګ وکاو کوم چې په مساګب نامه مشهوره ده او دغه جنګ کې سکندر اعظم خپل پوره زور ولګاو خو هغه باوجود 4 ورځې بعد دغه جنګ وګاټو او په دغه جنګ کې پښتنې ښځې هم وجنګېدلې او سکندر اعظم سره مقابله وکړه او کم ټیم چې سکندر اعظم دا جنګ وګاټو د دغو خلکو له زړورتیا او له بادري جدونو متاثره سو چې ده دا فیصله وکړه چې دوی به دا خلک نه مړه کوي خو دته بیا دا اندازه وسوه چې دا خلک که ما پرېښول ژوندي دا غرو ته خیزي او بیا بغاوت کوي او له موږ سره جنګ اراده لري او د خوف له وجې سکندر اعظم بیا ډېر کسان مړه کړو او کم ټیم چې سکندر اعظم او یونانیانو دا علاقې ونیولې دوی په ګندهاره او باختر کې څه ولیدل باختر کې سکندر اعظم له سارمنو سره مخامخ شو سارمن د خپل ټایم ډېر پوه خلک او په یوناني تاریخ کې دوی ته ډېر غټ او پوه فلسفرز ویل کیږي دا خلک په ځنګل کې اوسېدل او دوی به واښه خوړل په دغو ژوند باندې تېراوه او کم ټیم چې سکندر اعظم له دوی سره ولیدل سکندر اعظم له دوی له پوجې بیخي ډېر زیات متاثره شو او له دې وروسته بیا سکندر اعظم په ګندهاره کې یو داسې خلکو سره مخامخ سو چا چې به کالي نه اغوستل هغو ته لوس لغړ خلک ویل کیږي او یونانیانو دغه لپاره جیمنوسوفیسټ لفظ استعمال کړی ده او دا خلک هم د خپل ټایم ډېر غټ فلسفرز او ډېر پوه او سکندر اعظم دومره تر متاثره سو چې ده دا خواهش ظاهره کو چې په دغو خلکو کې یو د ده استاد جوړ سي خو د دغو خلکو مصر دوی ټوله منع کړو خو د دغه حکم باوجود یو سړي نافرماني وکړله هغه له سکندر اعظم سره ملګری شو او د هغه نوم و کلانوس د کلانوس اصل نوم سپین و خو د به هر ټیم کلې کلې ټکی یاداوه کوم چې د موجوده پښتو هرکلی کېدلی سي خو دغه له وجې بیا یونانیانو دغه یو لقب ورکړو کوم چې کلانوس ده کلانوس د خپل ټیم ډېر پوه او غټ فلسفر و دی له سکندر اعظم سره ملګری سو او بیا دوی په پارس خوا روان سو
او د کلانس شاګردانو کې سکندر اعظم په خپل هم راځي، پایرو او لایسیمیکس هم راځي. او پایرو هغه فلسفر ده کوم چې بیا مخته یورپ او یونان کې ته سکپټیسیزم فلسفه کشش ولا او د سکپټیسیزم پلار ویل کیږي. او ډېر مورخین او فلسفر دا وایي چې پایرو دا فلسفه لګندارجی وړې ده. او کم ټیم چې سکندر اعظم او کلانوس سوسا تر الواغه ټیم سفر لوجي کلانوس ډېر نه جوړ شو او دغه نه جوړې لوجي د دونی کمزوري شو سیدای سم تلای نه سوی او دای بیا په آرام ژوندانی مجبور شو. خدا او نور سرمنو ټول ځوان له بدني خواهشات دي ځان لري ساتلی وو او سیدای په آرام ژوندانی مجبور شو. نو دا فیصله وکړه سیدای به خودکشي کوي او ځان به مړ کړي. سکندر اعظم د سر خلاص کو او له دغه کار جیو دراو. خدا هغه باوجود دا خبر نه ومنله او د ویل زه خودکشي کوم. او اخر سکندر اعظم هم دغه رضا سو او د خپل مرګ داسې غوښ چې د خپل ځان ژوندی وسوځي. او بیا سکندر اعظم په حکم باندې دوی غټ ور تیار کو او بیا تر ور مخته د خپل د سرو زر جامونه او اسپه د سکندر اعظم په فوج کې یو کمانډر لایسیمیکس ته ورکړو. او تر مرګ مخته د ټوله ته خدای پامان وایو. خدا سکندر اعظم ته دا ویل سیما او تابه په بیبیلون یا بابل کې سر ملاویږو. دغه خبره ته چا پام نه وکاو او دا خبره بیا کره ثابته شوه. او دا خبره بیا داسې کره ثابته شوه چې یو کال بعد جون 330 بیسی کې سکندر اعظم چې کم ټایم بیبیلون یا بابل ته ولاړی هغه ټایم د دوی وفات شو. نو کومه خبره چې سپین یا کلانوس سکندر اعظم ته کړې وه د هغه مطلب دا و چې دی په سکندر اعظم په مرګ باندې خبر و او ته دا معلومېدل چې سکندر اعظم به بیبیلون کې مړ کیږي. او بیا یو کال بعد سکندر اعظم چې بیبیلون ته ولاړی دی دورې مړ هم سو. او تر مرګ اول کم ټیم چې ور لګاو د تر هغه اول خپل ذکر خپل عبادت شروع کو او د تی ور ورکو او داس لیکل کیږي چې د لورجی لږ خاصله نه وډار سو او خپل عبادت وکاو او دغه کې ځان وسوځاو او مړ سو. او په تاریخ دا لیکل کیږي چې یونانیانو له پښتون له خاورجی به کې ډیر زیات علم او فلسفه یونان ته یوړه. ګنداره کې دوی له لوس لغړ خلوجی علم یو وړ، په باختر کې دوی له سارمنزو چې علم یوړ او په آریا یا هرات کې دوی له زردشتي مذهب جی ډیر علم یونان ته یوړ. او کم ټیم چې د پرشیا بادشاه پر ایتنس ته ورکو دغه بدل کې یونیم سل کال بعد سکندر اعظم پرشیا ویناو دغه ټیم دغه بدل واخوست او هغه بدل داسو چې د بادشاهانو محل پرسیپولیس ته ورکو. پرسیپولیس دغه ټیم بادشاهانو غټ میلو او دوی ټول د زردشتي مذهب منونکي وو. عبدالته د اوستا او د زردشتي مذهب ډیر کتابونه لیکل شوي وو او ډیر علم پروت وو. نو دوی دغه چې ډیر کتابونه او علم یې ما یوړ یونان ته او دا نور یې وسوځول او د پښتون تاریخ ته بیخي ډیر زیات تاوان ورساوه. ولی زردشتي مذهب چې کم سړي جوړ کړی وو هغه په بلخ افغانستان کې پیدا شوی وو او دای پښتون وو. د بیا له آریایي مذهب جی بغاوت وکاو د خپل مذهب جوړ کو او بیا د خپل ټایم ډیر پوه او غټ فلسفر وو او ترنه پر یونان او پر یورپ کې په دوانه اوس هم ریسرچونه کیږي. او دا ټایم بیا یونان کې ډیر غټ غټ فلسفران پیدا شو لکه سقراط، ارسطوټل او افلاطون. او د سقراط کم استاد چې وو هغه د زردشتي مذهب یو ملا وو کوم نوم یې وو ګوبریاس. او تاریخ په کتابو کې تاسو د دغه ذکر پیدا کولی شئ. او له دغه سره د یونان یو بل غټ فلسفر پریډاکس کوم شاګردان چې هغه به د هم زردشتي مذهب کتابونه له ځان سره ګرځول او دا به ویل. او د افلاطون مشهوره فلسفه چې انسان به مړ کیږي او بیا به بیرته راپورته سي او دا فلسفه د زردشتي مذهب فلسفه وا کوم چې بیا له پښتون له خاورې یونان ته ولاړه او د دغه ذکر افلاطون په کتابو کې پیدا کیږي او د زردشتي مذهب ته اشاره کوي. او بیا ارسطوټل په خپل کتابو کې خپل استاد افلاطون ته دوم زرتشت یایي. نو دغه ویډیو کې تاسو وکتل چې څنګه سکندر اعظم د پښتون خاورې ته رالی او جنگونه وکول او بیا څنګه د پښتنو علم یونان ته ولاړی. او بیا د سکندر مرګ بعد دلته یونانیان حکومت وکاو او یونانی باختری حکومت هم جوړ کو. او د سکندر راتګ او د یونانی باختری سلطنت چې کوم د هغه ثبوت تاسو نن هم پښتون په خاوره پیدا کولی شئ او په ډیرو ځایو کې د سکندر اعظم سکې هم پیدا شوي دي. او د هغه یو مثال داسې ده چې افغانستان په صوبه پکتیا کې میرزکا په کلي کې کوی کې دوی هلته یو ډېره غټه خزانه پیدا کړه او هلته دوی تقریبا 4 ټنه سکې پیدا کړې او 280 پاونډه سره زر او د سرو زرو شیان پیدا کو او دغه سکو باندې د سکندر اعظم مخ جوړ و.
او دغه خزانه چې دوی کوم پیدا کړه دغه بیا مخ ته لوټ سوه خو دغه سکې اوس هم تاسو لندن او جاپان په میوزیم کې تاسو پیدا کولی شئ او داسې بیا دوی یو بل سکندر اعظم مخ پیدا کو کوم چې په شیر په شکل کې جوړ شوی وو دغه لننجې 2300 کاله پخوانی وو او دغه امو په دریاب غاړه پیدا کو دوی نو دا ویډیو که تاسو خوښ شوی دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او که سرایه لرئ کمنټ کې راکولی شئ او له دغه سر موږ پیج هم لایک کړئ او یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ مخته به موږ نورې ډېرې ویډیو جوړوو تر هغو پر خدای په امان او ځان خیال ساتئ ښه چارې